سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال جابر رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار فوقف وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین مسلمانانو الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زمونږ استاسو او د تمام بنی آدمو سعادت او نیکبختیا او خوش نصیبی پدې کې دا چې موږ د الله دین صحیح زده کړو او دا غي پسې روان شو دا کومه موجوده میاشت دا چې د ربیع الاول وایي دا الله شان دا دی چې پدې میاشت کې زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوه مو او شان خداوندی داو چې دی ربیع الاول کې غید د فانی او نیمګړی دنیا نتلې دی دیوجر دنیا د پاتې کېدو زه نه ده کچره دا د پاتې کېدو زه ده نتاسو وکړه وی چې یو د انبیاء علیهم السلام نه بخامخا په دې دنیا کې موجود وي الہ العالمین د مخکن خپل حبیب ته د دې خبردارې ورکړو چې زما حبیب تا نمخ کې څومره بشر او بنی آدم دی نیمګړی فانی دنیا تراغلی
نو ما دا غوی د پار دی دنیا کې امیشواله نه ده ګرځولې نو کچره تاسو وفات شوي او ځنې کافر چې تاسو په وفات کې دو خوشحالي دي نو لدی بغنې سامې شي دا د سوره انبیاء آیات مبارکه ده او سوره زمر کې الله خپل حبیب توي حبیبا تاسو وفات کې دواله او دا نور بم وفات کی او دا تاسو سره چې نن د دین او د ایمان او د اسلام په خبرو جګړې دي نو پرز د قیامت با الله وې زما مخله ولاړې او دغه شان جګړې وې زمبم فیصله کو د وفات نمخ کې الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا د وحی په ذریعہ داسې خبره الله د خلی مبارک نو امت تویس دي چې هغه پیشنګوئی و چې نبی علیہ السلام د دې نیمګړي دنیا نه روان دي یو خدای الله حبیب صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع چې دغه یو حج ده او خدای الله حبیب حجۃ الاسلام صرف یو کړي او عمره سلور کړي نو مفصل د دې حج تفصیل د جابر رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دغه دا صحابي ورسره د مدینه منوره نه مرګره او ورسره کتر او تر اخیره پورې د جابر رضی الله عنه پورا د حج تفصیل ذکر کړي نافرمای ایمان نبی کریم علیه السلام وکتو او جمراتی وشتل کم د شیطانانو سلی چې او حاجیان د الله د حکم مطابق ولي نو رمی الجمار کولو دا اللہ حبیب ادریدو تقریبا سکم یو نیم لاکھ صحابہ دا نبی علیہ السلام سرا پا حجت الوداع کی مرگریو بازی 130,000 چا دینا کم و زیاد تعداد ذکر کرے نو دا اللہ حبیب فرمائے لتأخذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی هذا راشی زمان د حج دا مسائل تکای کی دیشی دی کال نفس ز حج نکم پیشنگوئی دا سے ملاو دی او دا انبیاء علیہ السلام خصوصیت وی چې د مرگ نمخ کی اللہ غی خبرائی وی راشی خلق دا دین را نزدکی او حج دکی کی دیشی دی نفس ز حج نکم او لور بی بی تے ویریو دا اللہ دا حبیب گنا لوادو بچی مو زامن لونم وی قطول دا اللہ دا حبیب و جوندن بانی لونا و زامن طول وفات شي لونا سلور وی حضرت زینب رقیہ ام کلثوم او سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن دا دری لونا دا اللہ دا حبیب پا حیات مبارکہ کے وفات شي او یو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا شدارست فاتوا او دې د خپل بابا جی د رحمت للعالمین سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم د فراق او د بلدن د جدائی غم او درد کتلې نو فاطمه رضی الله عنها راغله د الله حبیب ورتوي هر کال جبرئیل امین علیہ السلام راضی ما سره یوزل قران وای په دې رمضان کې به جبرئیل علیہ السلام راغی صحیح روایتو کې راغلي نو کله به جبرئیل علیہ السلام قران شریف وی او نبی علیہ السلام به ورته وګنیول او کله به سید العالمین صلی الله علیه وسلم قران وی نو جبرئیل علیہ السلام به ورېدو وی هر کال را سره یوزل قران وی او دا ځل دو پیری وی وما ارى ذلك الا اقتراب اجلی لور بی بی توي زنوینم دا مگر زمانه ترا نږدې شوی دارنګ رسول روایت ذکر کو عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی منکور کے ناس کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رالا بعینه دا اللہ دا حبیب انتراتلی تھا بوی چی سید العالمین را روان دے بعضی بچی بتا سکتلی لور اوزوے آغا بالکل دا پلار پشان گرزی وی دا اللہ حبیب و منکور کے ناسو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا را روانا وی قسم دے کہ اللہ دا حبیب نے تلل بدلو تابوی چی سید العالمین را روانا دا اللہ حبیب زان فرکیلو لو او دا اللہ حبیب چی بکل سفر لطلو نمب دا طولنا آخر کی دا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کورتا او کبراغ نو طولنا مخی با دوی کورتا تلو
او دا خپل لور به په سر باندې خلول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب ځان سره کینو له یو پټه خبره ورته وکا نو لور بیبي په جړا شو چې کله د الله حبیب د دې جړا ته وکړ نو به ول یو سات پس یو پټه خبره په دې وخت کې وکا نو دا خوشاله شو نو چې کله روانه شو ما ورته وی چې الله حبیب درته سوې ته خو یو ځلې در خبره وکنو په جړا شوې چې به درته خبره وکنو ته خوشاله شو او په خندا شو نو ما ته فاطمه الزهرا رضی الله عنها وی چې زه د الله د حبیب د پټو خبرو راز نه فاش کو څوک چې د پټه خبره وکي نه هغه راز نه فاش کوي نو داتې بیبي بیا د وفات نه پس تپوس کړي و یا هغه خو دراله نوي اوس خدای الله حبیب د دنیا نه لاړو نو زما در باندې د مورګیرۍ حق ده ما ته وایه دا سیرت ویلي نو بیبي ورته فرمایي وای ما ته اول ځل په وخت کې وي چې جبرئیل علیہ السلام هر کال راځي یو ځل ما سره د قران دوره کوي دا ځل دو پیره وکا ما تخکاری چې زمانه ټرا نږدې شي نو ګوره که زه وفات شم نو تخفکیږه ما فنعم السلف انا لکی چا د پاره به مخ کی سوګزی پلار وی خاون وی زګور تا د پاره ډېر بهترین وخت لونکې نو یې په جړا شو ذکر الله د حبیب فراق داوی بلتون جدائی دا معمولی خبره نه نو چې کله زما دا جړا او فریاد وکړو دا د الله د حبیب معجزه وا نو ما ته وی تولی خفکیږي زما پکورنۍ او اهل بیت کو بټول نمخ کې ما سره ته ملاوي ټول نمخ کې بسي ته ملاوي وګوره دا داسې نیمګړی دنیا ده کوم ته سو کوی چې مرې باندې مو کو په جړا ځان وژنو خدا دنیا بیبي داسې نیمګړی غاڼلا داسې نیمګړی غاڼلا چې هغه خوشاله شو د ټول نمخ کې په اهل بیتو کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره چې ملاو شوی نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها شپږ میاشتې پس دا وفات شي د نبی علیہ السلام پسې شپږ میاشتې پس وفات شي او خاون ته ویلی ولی رضی الله عنه ته تر علی غسل راکا دا د دې وصیت نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته چا غسل ور کړي او ورسره اسما بنت عمیس وا رضی الله عنها دا ابو بکر رضی الله عنه بیبي وا په دې وخت کې خلیفہ دی او تاریخ او حدیث گواهی چې د بیبي د بیماری خدمت ټول د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیبي کړ او دا د خاندان فخر ګڼل دی خاندان ته چې سمې لاو دی په خدمت د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ملاو دی نو اسما بنت عمیس رضی الله عنها د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیبي وا د بیماری د ورځې د ټول خدمت دی کړي نه دی غسل کې دام شامل وا ادم وصیت کړو چې ما ته د شپې د ما جنازه د شپې دفن مې د شپې وکړي دا د بیبي دی یو لوی حیا دا ادم ویلو نن چې زمون په مېندو خېندو باندې د پاس یو ډولۍ پرتای او صادری په وې زما لاش باندې وګوره سکیدای او پاغه څه کپڑا واچول ځکه زنانه چې دغه شان پرتای او صادر دې په واچول نو داغه د باز اندامونو تعریف او شناخت کیږي دا سید حیا نه ډک بیبي وا حضور مختصر عمر تاریخ لیکلی چې د شلو کالو نه لغون وروړېدلی و فاطمه الزهرا رضی الله عنها د شلو کالو نه لګه هونته وروړېدلې نو د الله د حبیب د بیماری دا پیشنګوي دارنګ بخاری شریف کې حدیث راغله چې د الله حبیب به هر کال اعتکاف تکې ناستو الله دې موږ تاسو له توفیق ورکړي پتہ خلګی نه خو ژوند دی وسنه ورته نیت کوي چې ان شاء الله رمضان وینو اخر عشره کې وسکو اعتکاف ته نو چې کله دا اخیرنه رمضان او چې بیا را نه نو د الله حبیب د لسو ورځو په شلو ورځو اعتکاف ته کې ناستو د الله حبیب د حجۃ الوداع راغې د حجۃ الوداع راغې نو چې حج راغې نو د ذل حجې په میاش ذل حجې د حج د میاش ته وای د حج میاش ته لسو مو دې درس مرغور ویل تاسو لموا په خپل اسلامي جبه کې د اسلامي میاشتو نمونه زده بل جمعه وزوام چې چاز د کړي لاس په پورته کوي بیا مو ما شومان ولنم د یادې چې جنوري فروری او په یو سات بل په لوزي
او مشرانو کې تاسو کو نو پشکاله بادرو وړو چیتر پیجلی پخپل اسلامی جبه کې د خپل اسلامی او میاشتو نمونه دام زموږ د دین یو حصہ ده ان شاء الله زکوي وکړه ذل حجې میاش دا د حج دی میاش ته وای نو الله حبیب چې حج ادا کو نو د ذل حجې سره د باقی چې مدینه منوره ته راغی محرم تیر شکر د اسلامی کال ابتدا د سنه کیږي محرم الحرام د سفر میاشم تیر شوا د سفر په دی اخره کې د مخ میاش تیر شو دي ته سفر وی دا ربیع الاول دی ادا ګور هر میاش راخیږي نو سره یادای حدیث پاک کې راغلی چې میاش روخیږي مسنون دعاګانې زکه هغه دعا کوي او دا دعا ور سره مسنون ده لکه د ربیع الاول میاش چې کتلی او په سنت طریقه پویدنو طریقه دا سیوا الحمدلله الذي اذهب بشهر سفر وجاء بشهر ربيع الاول الله حبيب حمدنا دي غزات لرا چې د سفر میاش ته بوتلا او د ربيع الاول میاش را وستا نا دعاګانې مسنون ذکر د سفر په د اخره حصہ کې جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د بیماری ابتدا وشو د یو سوش په د ربيع الاول فاتحی دی او د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم بیماری شروع شو بیماری دوران دا د الله حبیب یو جنازه تلاړو بقیع د مدینه منوره مشهور قبرستان دی مدینه منوره کې نورم قبرستانونه شته خو زیات مشهور قبرستان بقیع دی او ګور دې ته دومره لوی سعادت دی قبرستان ته حاصل دی چې تاریخ لیکلی 10,000 صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین دا په بکی کې دفن دي فرض د قیامت د نور قبرونو چې خلق راپورته کیږي نو د بکی د قبرستان نه با 10,000 صحابه کرام راپورته کیږي نو بکی نه الله حبیب واپس راغی بیبي فرمایي ذکر کې امه باندې سردرد دیو نو ما وی وانا اقول ورأسا هو زما سرا دا الله حبیب کور تراغه فقال بلا انا والله عائشه ورأسا اذا الله فزات نے قسمی بی بی ته خود سر د درد نه چوي خو زموام چې ورأسا زما په سر کې درد دی نو دا الله حبیب بی بی ته تسلی ورکړي وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وفكفنتك وصليت عليك ودفنتك الله حبيب ورته بي بي سغبونه کې کما نمخ کې شوي نو کفن بدر کوم مز بدر باندې حکم او په خپل مبارک خلاصو باندې خار کې دفن بیماری شروع شو دا بیماری رو ډېرېدا بیماری رو د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم ډېرېدا رزنه ببل رز بیماری ډېر روا بل رز بډې روا تر دې چې بیماری دوران کې د الله حبيب مستراوتو خو بیا داسې حالم جوړ شو چې نشراوته داسې حال جوړ شوه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جمع تنشراوته نبی حکم کړي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حکم وکړي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حکم وکړي چې هغه خلق لا مزو کی بیبی ته و نو الله د حبیب مصلی چې خالی پدید او درېدل چرته آسان کار حضرت بلال رضی اللہ عنہ مبارک تاریخ لیکلی چې د الله د حبیب د وفات نفس دای مدینه کې نور نشول پات کېږي دوی چې با محراب کتو او د الله حبیب نکتو نو دنه نه برداشت کېده او دوی چې هغه منبر کتو پاغه د الله حبیب نکتو خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت غوښتو ناغي اجازت نه ورکولو نو ورته وای تاسو د الله د پاره آزاد کړم کده ځان د پاره ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په کارنامو کې او غټه کارنامه سره حضرت بلال آزاد کړي او د ظالمانو د ظلم نه اخلاص کړي ځکه پتودو شګو تر دې چې پتودو سروټ کو به چولو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آی کیسے څنګه ولي مسلمان شه
موږ د بلال رضی الله عنه واقعا کې دا خبره ذکر کړې دا ورته ما له سور پیسې غواړي نو آزاد کړي نو یې سم وی چې موږ یې سم ورکو دومره ډېرې پیسې ولوي چې دې به انکار وکړي هغه ټول پیسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوکي هغه سکي هغه ادا کی او حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد کو دیو جن عمر رضی اللہ عنہ وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے ابل طرف سے زمون یو سردار آزاد کرے چې غسوب دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے تردی چې الله د حبیب حکم نو په مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درې د صحیح قول مطابق دا الله د حبیب د بیماری په دوران کې داوی په مصلی ولس منزنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړي سو منزنو کې امامتی ور کړي ولس منزنو کې او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځلو کتل امامتی ولاړه په بدن کې د بیماری لکس پکواله محسوس کو نو د دوه کسانو په منځ کې د الله حبیب راغی یو په خپل سره د عباس رضی الله عنه او بل په د ترزوی او زوم د علی رضی الله عنه یو په لاس په یو شوره اخفي مبارک ور پس راخې لکه شو دا ابو بکر رضی الله عنه په خوا کې کېنولو ابو بکر رضی الله عنه له پته ولګي نو ناد مسلین رستو کېدو دا الله حبیب اشاره وکړه چې رستو کې کما خو هغه رستو شو نو د نبی رسول الله پناست باندې امامتی ورکا پناست باندې امامتی ورکا او حدیثو کې دوه قسمه خبره راغلي کو جمهور علماء وایي چې دا اخیرنۍ خبره باندې دا مخ کې منسوخ ده دا الله حبیب د اسنه غرزیدل او نقطه خوښ شوی و نو په ولاړې مز نکولو نو پناست امامتی ورکول صحابه ور پسې ولاړو فاشار الیہم ان اجلسوا الله حبیب ورته اشاره وکړه چې کېنه دا یو مسله چې مسکی اشاره کولې شي کنه نو باز ائمه دي اشاره قائل دي نو صحابه کې ناس نو د الله حبیب امامتی په ناس تور کا او صحابه مر پسې سو هیم ور پسې پناس تموزو کو دا هغه خبره و چې د الله بخاری شریف حدیث ده د الله حبیب د اسنه غرزه دلو نو دا خفق نقصان راغله او غد له تکلیف رسیدله نو په ولاړې مزنه شو کوله ادي وخت یې مسکړه نو دا الله حبیب په اخر وخت کې چې موږ کولو ناغی ناسو او صحابه ورپسې په ولاړه مسکړه وسم مسله دا ده که یو امام دی او بهترین امام دی او هغه څه د وزر د وجنه پناس مسکای نو د خلق ورپسې په ولاړه مسکی دا ورپسې صحیح کیږي دا الله حبیب چې کله موضوع شو ابو بکر رضی الله عنه ته وایي چې ګور ما درته اشاره مو کچ رسو کېګما اته بیا مرستو شنا ورته وایي د خپل والد نومي واغستو ویلا ينبغي لابن ابي قحافه دا ابي قحافه حبشي ته دا خبره درست نه چې رسول الله دې موجود وي او دې امامتي ورکی زما صحابه قربان چې تاسو رااله او زه دې څه شم دې په مسلو درېګم نو ولس منزونه کړي بعض اوقاتو کې صحابه کرام او عمر رضی الله عنه مخکې کړو دا الله حبیب دا سي پردو چتکا ذکر دا غي حجرات بالکل د مسجد نبوي سره نږدې نو وی فرمایل وی لا ينبغي لقوم مناسب ندی او قوم تھا چې ابن ابي قحافه موجود وی او بل څوک د امامتي کوي نو عمر رضی الله عنه رسول شو او سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه روان دي شو دا الله حبیب د بیبیانو سره به د شریعت مطابق د عدل او د انصاف معامله کړي دا د بیماری رزم د الله د حبیب د بیبیانو په کورونو کې نمبر وو د بیبیانو په کورونو کې نمبر وو نو کله چې دا بیماری درنه شو بخاری شریف کې حدیث راغله بیبی فرمایي په خپل بیماری کې الله حبیب وی اینا انا غدن اینا انا غدن سبب زما نمبر په کوم کور کې سبب زما نمبر په کوم کور کې ګور د اخذ او خاوند یو بل په مزاج کوي توجه مو وکړه سبب کوم ځای نمبر ټول بیبیانه کوی شي چې سید العالمین د زړه تمنا دادا
چې د بیماری د عرض د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په کور کې تیری وکانا امر الله قدرا مقدورا الله چې سلیکلی غکی الله ته منظور داوا چې د عائشہ بی بی پکټ او بسترې بد سید العالمین روح د بدن نه پرواز کوي او دغه کټ د لاندې بد دی قبر مبارکه جوړیږي او دا روزه شریفه د بی بی حجرا بد الله د حبیب د جنت د باغچونه او باغچه جوړي ټول بی بیانو قربان مونږ د زړه په خوشحالي اجازه درکو چې تاسو د بیماری دارنه د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په دې کور کې تیرې کړي او دغه دوران کې بیا ګور لور بی بی راغله صحیحین حدیث سے بخاری او مسلم شریف بی بی فرمائی طول بی بیان مراجم دی دیکھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رالا داغی تلل دخفل والد محترم دتلون بالکل خطانو دلتا رالا اللہ حبیب وی مرحبا بی ابنتی فاقعدها عن یمینه او شماله وی مرحبا و مرحبا دی زما پلور بی بی نخی طرف لیکینو لیا دراوی شکل گز طرف لیکینو لزالنا او پٹ خبر ورتو کا فبکت نو پا جڑاش بے ورت پٹ خبرو کا فدوحقت نو پخنداشوا اور اللور بی بی پا پٹو خبرو سر خاص کا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتداویلی چه گورز رخصتی گم دی جڑا شورو کد اللہ حبیبی جاڑا مٹولو نمخ کی ما سرتاسو ملاوی کر او فتق اللہ واسبری فنعم السلف انا لکی دا اللہ نو یریگا و صبرو کا دیر خمخ کی تلون کے امزتا دا پارا او بید اللہ حبیب ورطپت دا سمی فدیل دا خوشحال شیوا اما ترضوینی ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه بیوی ته وی ته له خفکی د تمام مومنانو یاد دی امت د ټول جنتیانو بیبیانو سردار بسو کی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا الله د حبیب جون کی د جگر یو ټوکړه وا د ټول جنتیانو زنانو سردار بسو کی او د ټول زوانانو سرداران بسو کی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دوانه با د دې امت زوانانو جنتیانو سی دا بسرداران یو دا حدیثو کې راغلی د دې بډاګانو د ډېر عمر والا مشران بسو کی جنت کې سیدنا ابو بکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نو دا پدی طریقے بانے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خوشحال شوا دا اللہ دا حبیب دا بیماری وجب دا وصحیح روایاتو کی راغلی غزو خیبر چی کلکولو نو یہودیانو سحرمو کو تورم استعمال کہو پٹول خبروں کے ناکام راله نو چې پوښ دا پیغمبر په دلیل نشواله په تورې نشواله نو یو زنانه ته ورته روټي وکا او پکې زهر واچول هغه روټي کې سوکل زهر واچول د الله حبيب داغه نه یو نړۍ خلک واچول ایو صحابي بشر ابن براء ابن معرور رضی الله عنه غنړۍ کې رکا نو دمرتی زهر چې صحابي کې وفات شو او د الله حبیب د دې نړۍ د وجه نه بیمار شو دومره تیز زهر چې هر کال په دغه ورځو کې بیماری راتله نو کله چې وفات کېدو نو عائشہ بیبي وای ما ته وای ما ازال اجد المطعام الذي اكلت بخيبر بیبي همیشه د هغه طعام درد زمومم چې کوم ما خیبر کې خوړل فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك الصم ودا بیا غ وقت ده داغل خو بیبي دا سه معلومیږي لکه روح چې می د دې زهر د وجنه پرواز کوي ادا خزه روح ته ویاولې دا څه کول ناغه یا رښتیا یا دروغ شروع کړ
ودا مې دې د پاره چولو چې ماوي کته پیغمبر خو وਹੀ بدر توشي پته بدر لولږي او که دروغجن چې در نخلاص شنو د الله حبيب معاف کا دا یو مسله یاد لرئ تمام عمر کې سید العالمین ذاتی انتقام د چاله نه دی تاریخ گواه دین بلوی خبر اسی چې د قتل بندوبست ورته کو په تمام عمر مبارکه کې جناب نبی کریم علیہ السلام ذاتی انتقام د چانه نه دی غسته او چې کله هغه صحابي وفات شو نو باز اهل علم لیکلي دا زنانه د بشر ابن براء ابن معرور رضی الله عنه په بدله کې قصاصا قتل کا د صحابي او قصاص شون کی دا صحابي نو خپل ذاتی انتقام نه غوښتو او بیماری رس سر رضا دا سی واقع دا او بیا دا سی شد صرف اهل بیت بکور تتلل حدیث پاک کې راغلی علی رضی الله عنه د کور نه وروته نو چې بهر وروته نو صحابه ورته یا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبح بحمد الله بارئا وی اے د حسن پلارا د الله حبیب بیگا څنګه شپته راکاو څنګه ثواب وی دا الله په حمد باندې خله طریقه تاثیر ک بیمار څنګه او دغی او خلق خبره کوي چې زړه پیخ کیږي او د الله حبیب په دې بیماری کې اوسو وصیتونه وکړ دا د ځنکدن وصیتونه دي اخرج المشرکین من جزیرة العرب په بعض روایاتو کې راغلي اخرج اليهود من جزیرة العرب زخروان خو حجاز مقدس کې چې مشرک او يهودي در نه پاتې نشي دوی وصیت دا واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم دا ملمان چې مدینه منوره ته راځي چون کې دار د اسلام ټول دنیا نه کم ځای نه خور شوی ګور دجال چې روزي ترمذی شریف حدیث ته دجال بروزی د عراق او د شام په دې منځ کې دا د خراسان علاقې نه بروزی ماوراء النهر د سمرقند او دارنګ د هرات دی علاقې سره لګیدل خراسان دی ترمذی شریف حدیث ته دجال بدغه ځای نه روزي اده په دنیا کې چاکر وای خود د اصل اراده په مدینه منوره ځکه هغه پته د دا مرکز د اسلام دی د دجال اصل مقصد بسی مدینه ته بسی خو چون کې په دې ځمکه الله حبیب قدم یې خیر نو ملائک بسو کوي ته ولاړی د مدینه منوره قسم دې ک دجال په مدینه خپکی خودش لور نه بچرته ودري حاجیانو تار کال مونږ غزیم خی چې د غزې د دجال برازي حرم د مدینه ته دنکې دې نشي وې دا مسجد نبوي ودا سي پړکیږي چې دجال روزي نو دې بخپل تابعدار توي هاذا قصر محمد صلی الله علیه دا مخامخ چې تخکاری پړکیږي دا د حضور پاک جمعات دې دنکې دې نشي نو د الله حبيبي د ملمانه چې مدینه منوره ترازی او څنګه ز خدمت کوم دا سه خدمت وکوي ذکر الله حبیب کو کافر راغلی او کو مسلمانان په خپل نفس نفیس د ملمنو خدمت کړي او ماشاءالله مدینه والے الله د حبیب وصیت پر او صبر قرار دی وسم دا معتمرین او حاجیان چلاړ کم خدمت کې دی په مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کی نا هغه خدمت بل ځکه لکی د دې ملمنو بداسه خدمت کوي لکه څنګه زه خدمت کو د دې بداسه خدمت کوي لکه څنګه زه خدمت کو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سو خبرې پزن کدن کی د دې وصیت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایلو او اخر کې د الله حبیب روته مو منبر باندې کېناس سر مبارکی په یو کپڑے تړل لکه څنګه زموږ استاد سر خوږیږي او هغه متړلې او وی یو بندا د الله د بندګانو نه الله ورته اختیار ورکو چې دی دنیا کې پاتې کېږي کما در تیار کړی هغه طرف ترازه نو فختار العبد ما عند الله تعالی په بند وی چې ما د دنیا د نیمګړي نعمتونه او دا مینلی پکار الله تا چې تیار کړی امه پکار دی فبکا ابو بکر فعجبنا لبکائی
ابو بکر رضی اللہ عنہ فجڑا شو وی مونږ تعجب کو چې را دی ولې چاري وقال بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا وی مور پلار می درنه قربان شا او مونږ پلاران او مین دي زانونه ټول د تانه قربانو نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم غ پیشنګوي دارنګ د وفات نه پس وی دی مسجد نبوی ته د خلکو د کورونو د طرف نه کړکی او دروازې نو په آسان به مسجد نبوی ته راتلل نو دا الله حبیب د وفات نه مخکې وی چې لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بکر رواه البخاری وهكذا رواه البخاری رحمه الله ویدا څومره کړکی او دروازې چې مسجد نبوی ته دي ټولې دي بند کړې شي د ابو بکر دروازه دې بندېږي رضی الله عنه الله دې موږ تاسو ټول مسجد نبوی ته بوځي او حرم شریف ته کله چې مزور مسجد نبوی کې فزور مسجد نبوی کې تاسو مس کوي نو خي طرف لا رست یو دروازه راځي هغه ته باب ابي بکر وای رضی الله عنه باب ابي بکر سره چې بر او ګور نو لیکلي دي وای هذه موضع خوخه ابي بکر رضی الله عنه دا ابو بکر رضی الله عنه دا کڑکی زید چې الله حبیب ټول بند کړي مگر دا بند مسجد نبوی کې بعضی تاریخي ځایونه سکال له حاجانو صاحبانو تماوي باب السلام باندې چې دنکیرو مې پرنالي لوګورې خو بیا بدرته دی واقعیا ذکر کوم مسرازي د خبرو دوران نه نمانه بیا هیر شو بیا د حاجانو صاحبانو کې عمر دې علوي چې تا خو یې در نه هیر شو د دروازې باندې جوړدن نکیږي نو جوړدن نشي نو یو پرنالي شکل جوړ دی دا تاریخ هي چې صحابو کې څومره د الله د حبيب تابع عمر رضی الله عنه مسترات لو دا مسجد سنوا ځکه دا روس مخ کې څومره سلور 15 صفونه چې مسجد نبوي کې جوړیږي دا توسیع شوه الله د حبيب خو چې کوم منبرو الته بودره د ریاض الجنه چې کوم زیرا نو د پرنالي او بدای پجامو لګي یا پرنالي او غرزولا دا پرناله د عباس رضی الله عنه د کور وا نو حضرت عباس سے رضی اللہ عنہ ورته وی تا پرناله لري کوي یاو ویتا د پته دی دا پرناله چای خيوا ویدا سید العالمین پخپل لا سوی خيوا زما د کور پرناله لا پدی بلا او براتې خيوا ویخه وستاد قسمی خلیفہ ورته وی د ټولي دنیا بادشاہ ورته وی استاد قسمی چې زما پدی وګو بسوره او دا پرناله هغه ډیر وینا قسم دې درکړې چې په دی وګو بسوري او هغه پرناله وکي دي چې کوم حضور پاک په خپل مبارک الله شیخ و نو په دې ترتیب د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیماری برس سر رز ډېرې دا تر دې چې ربیع الاول شروع شو نو ربیع الاول کې نورم بیماری زیات شو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا موږ تاسو په لا اوس خو رواج ختم شو په اخیرا چهارشنبه خلق ورته چهارشنبه وي موږ تاسو ورته د شورو ورځ وای او د بود ورځ ورته وای یوم الاربعاء ورته وای په عربی نو د سفر په اخر کې زمونږ په ملک یو رواج کوم خیال اوس ختم شو عام چوری به کولا او د مشوره کړي و چې لا چوری بیانو کړي او دا غي وجه به دا ذکر کول چې نبی رسول الله په دې ورځ د بیماری نه خشوع خدا غیر په مونږ کې دا خبره راته نه کړې تاریخ لیکلي چې په دغه ورځ بیماری نورم سیوا وا او دا خوشحالي د پاره طعامونه يهوديانو پخکړي چې موږ د پیغمبر نه خلاص شو الله حبيب خو چې بیمار شنو بیماری رو سیوا کېدا رو بیماری دا سیوا کېدا او ابو بکر صدیق رضی الله عنه منزنا کول خلقتا اول لس منزنا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا امت توکل او ورن انبیاء علیہ السلام بیماری زمونږ استاد د بیماری په نسبت سخت دی الله حبیب باندې وېدا چې تبر اتل لکه دو سړي چې تبینه شي نو زموږ د ډاکټران وایي 102 دا 103 دا نو د الله د حبیب تبب داسې 206 او 208 تر رسیدا صحابي او مالاس کې خو لاس برداشت نشو کوله ما ورته قربان تا خوره سخت تبد ویا موږ لاس خدوا جرونه ندي نو په انتها تبوا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم
او حدیث د بخاری شریف کې راغلی عائشہ بیبی رضی الله عنها فرمایي وای دا الله په حبیب چې بیماری سخت شوا نو شروع شو یو صادر به پسره چولو او بیا به لري کولو چې به هوشي وکړاله او یو پیاله ور سره د وبو ډکو موږ تاسو تبيوالو باندې وباچو او دا احادیثو کې مراغلي د تب خپل مزاج دی او خيار ډاکټر نه تاسو کې د موسم مطابق او د تب مطابق په باز تبو کې بیمار چې یخ کې نو ډېر فائدہ ورکړي بیمار چې یخ کې نو ډېر فائدہ ورکړي بلکې باز تب مبارک د الله حبیب ویلي چې په نهر کې دا سولام بچو بوله مخامخ شه یو رجل ام بکخنه شي بل رز و یو رجل الله حبیب وی دا تبا پلاوړي نه زمون باز علماء د دې علاجونو سره وای قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې بکله تبیونیو نو نور علاجم سنت ته خود خپل حبیب دا سنت به پورا کوم چې روان وبو کې وسو کړ او به لام کړ دا الله په حبیب د بي حضرات لا پیاله د وبو پرته واغې کې ویلاس مبارک دا شلوان دکل او په مخ باندې راخ کړ په مخ باندې ود الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه راخ او د الله د حبیب ګور په ځن کدن کې عام وصیت سو تاسو توجه سره واورئ وی الصلاة وما ملکت ایمانکم کتا سره څوک ته پوښتنه کوي چې اخیری جمله سید العالمین څه فرمایي وی الصلاة امت ګوره زدر روانه خدا مز لازم رولې سي وما ملکت ایمانکم دا کم ویل غلامان چې مودي ظلم مکوي دوی سره اوس ویل غلامان نشته خو کرام خادمان دي دوی سره ظلم زیاته نه پکا دوی سره ظلم زیاته د دوی سره اس قسم نه پکا الصلاة وما ملکت ایمانکم پدی ترتیب باندې الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا بیماری تیرولا او دا ټول دی بیماری رضی د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فکور کی وی تر دې چې د وفات وخت راغی وخت ختم دوه علی جواب ان شاء الله د الله د حبیب کوم وخت کې وفات ته څنګه ځن کړو غسل طریقه څنګه وا دا ټول به ان شاء الله تفصیلا وایو دا زموږ یو ورور د نابل جمعه وې مقابل موضوع شروع کړو ان شاء الله پورا کو خوایي چې دارن چون کې ربیع الاول کې الله حبیب وفات ته نو دی خودی په لګورای دی کې بعض خلک د الله د حبیب سیرت او صورت بیانول د سیرت ذکر کول د صورت دا زموږ ایمان او د دین حساب دغه شان ده کړه و دې لپاره خاص اهتمام کول لکه بعض خلک رواجونه او میلادونه کوي جلوسونه او باسی پټول کال خیرات نه کوي په دغه ورځ خیرات کوي نو دا طریقې د اسلام مطابق نه دي دا دوم دام سره او قسم خرافات او رسومات سره چې امت کم میلاد مینا مناوي د دې ثبوت په شریعت مطهره کې نشته د الله د حبیب صورت خپلول غواړي دا غي سیرت خپلول غواړي دا غي طریقې پزان کې راوستل غواړي رواجونه رسمونه دا غي د پاره د شریعت نه خلاف کارونه کول یا د میلاد پشپبانه بلفونه بلول یا نور داسې کارونه چې دا غي ثبوت په شریعت کې نشته نو دا غره زمون د دین حصہ نه دا نور به ان شاء الله بیا وایو الہ العالمین ته زمونږ او زمون د والدینو د ټول مرتګانو ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کړي الله استاد حبیب صحیح مینا او محبت زمون د ټول پزړونو کې واچي زمونږ ظاهر او باطن سیرت او صورت ناس تپاستا الله د خپل حبیب د طریقو مطابق کې دعا غواړي الہ العالمین زمون په دې ملک او نور اسلامي ملکونو کې چې کومه پریشانای دي په خپل رحم او کرم دا ټول پریشانای لري الله په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظت کې الہ العالمین او په دې ملک کې الله امن و امان او سکون والا زندگی دې ټول مسلمانانو ته نصیب کړي الله سمره بیماران دي ته ورته شفاء کامله ورکړي الله زموږ په کورونو هسپتالونو کې چې سمره بیماران دي
تطول تشفاء کامل ورکی الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ورکی او د چا بچی د والدینو د سترګو یخواله کې الله بچا قرضونه دي الله ته ورته ختم کې الله د عالم اسباب دې د چا چې د رزق حلال اسباب شته تو ورته ورله پکې خیر او برکت واچي او د چا چې نشتا الله ته ورته حلال اسباب د رزق د غیبنا آسان کې د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ وروړي دعا غواړي چې الله زموږ د مدرسه او ټول مدارس دا ظاهرا مباد کی او په دین باندې مباد کی او دا دینی مراکز او مدارس الله تر قیامت پورې جاری او ساری ساتي مخکې جمعه مونږ ویلو چې هغه مخکې جمعې نه مخکې زموږ د مدرسه کې ډکون شوی بیا اوس یو کس ته مونږ دا دروازه جوړه کړې دعا ورته غواړي دا دروازه مونږ لګاو دا ډکون کو په دې مدرسې کې چې څوک څه قسم منډې کړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا کم خرچي دا مسلمانان په دې مدرسه کې الله دې بدلی ورته په دواړه جهانونو کې ورکړي او الله زموږ پیسې په دینو لګي الله زموږ پیسې مال جان قوتنا صلاحیتنا فعبسیات او استاد حبیب پنا فرمانو کې ولګي بعض مرګرو دعا د پاره ویلي نن ټول امت به انتها پریشانو سره الله د دنیا په ګټ ګټ کې ستا بندگان او استاد حبیب امت کې چې څوک په څه قسمه پریشانو پریشان دي الله ته د جمعې پر د بندگانو دعاګانې قبلې تا د خپل حبیب په جواب وعده کړی چې ما ته څوک لاس وغوړي نو ما ته حیا راځي چې د الله خالی پریزم ور باز بندگان او شان امداسي چې داغه در ورنسو خالی جولې زین او غډر خفقي الله اکرم الاکرمین دې الله دې ټول در تلاش وړولي زمونږ پریشانای ختم کې او حاجتونه مو پوره کړي او د دنیا په ګډ ګډ کې شرقن غربن شمالن جنوبن چې کمزې کې ستا بندگان په څه قسمه پریشانو کړي یا الله ته ټول مدد او نصرت وکړي الله ته ټول مدد او نصرت وکړي هر امتی د ظالم د پنجو اخلاص کړي الله موږ د ظالمانو د پنجو نه په امن او امان وساتي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یو مرګري سے امتحان د دعا د پاره ویلي الله دې په فرشو کې کامیاب کړي او ټول مسلمانانو بچي ک دینی او دنیوي سي امتحانات دې الله ته ورته کامیابی ورنصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار